د سلام په وړاندې کولو سره پام وکړئ د نن ورځې تازه مهمو او وروستۍ خبرونو ته. لومړی خبر: د ولسمشر غني د تازه حکم له مخې مولوي رحمت الله اندړ د ملي امنیت شورا د دفتر د نوي ویان په توګه ټاکل شوی دی. دوهم خبر: د برېښنا 4 قراردادونه د 180 میلیونو ډالرو په ارزښت لاسلیک شول. افغان حکومت او د امریکا پراختیایي ادارې د 180 میلیونو امریکایي ډالرو په ارزښت د بادي او لمریزې برېښنا 4 نوي تړونونه لاسلیک کړل. له ارګ څخه په یوه خبره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې د دې پروژې لګښت د امریکا پراختیایي بانک یعنې یوسیډ لخوا ورکول کیږي او له 13 څخه تر 28 میاشتو پورې به د دغو کارونو وخت ونیسي. دریم خبر: د افغانستان صرافانو ټولنې د صرافانو پر وړاندې د امنیتي ستونزو له کبله کاري احتساب کړی دی. دوی چې د کابل شهزاده سرای مخې ته راټول شوي نیوکه کوي چې په دې وروستیو کې د صرافانو اختطاف، د وسلوالو غلو له لوري ترې د پیسو اخیستل او ورته نورې ننګونې زیاتې شوي دي. څلورم خبر: افغان ولسمشر وایي سوله او اوربند مو لومړیتوب دی. جمهور رئیس غني تېره شپه د ویډیو کنفرانس له لارې د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلۍ ته وینا وکړه. ښاغلي غني په خپلو خبرو کې وویل چې افغانستان له ګڼو ستونزو سره مخ دی، ځکه دوی هم هڅه کوي تر ټولو ستر ارزښت یوې تلپاتې سولې او دایمي اوربند ته ورکړي. پنځم خبر: د کانکور پایلې شمیسي لومړی خپل مقام خپل کړ. د کانکور ازموینې عمومي ریاست وایي په سږني کانکور کې عمومي اول نمره د شمیسي په نوم یوه نجلۍ ده چې د 353.115 نمرو په ترلاسه کولو سږکال د کابل پوهنتون طب ته کامیابه شوې ده. د دغو پایلو د اعلان په ترڅ کې نعمت الله د محفوظ الله زوی د 353.133 دوهمه درجه او همداراز محمد مجتبی د حسین زوی د 3.5 نمرو په اخیستلو سره دریم مقام خپل کړی دی. لیدونکو په دې هیله چې د نن ورځې خبري ټولګه به مو تر پایه راسره لیدلې وي. که مو دا ویډیو خوښه شوې ویډیو لایک کړئ، د سره او چینل سبسکرایب کړئ. تر بیا ښه وخت، د لوی الله په امان.